ماشس کول ما روغی که خیر دی علی الحمدلله خیر که السلام علیکم خیرونه جوړ برابر دلته کې ناجی سه کې نه ول ما حق دی څنګه جوړی شکر الحمدلله خط سور کې لو پر مال شاو خیه شکر الحمدلله شکر دای چې غوښ خوي خلای مال شا کومه دا روغ لیکه خیر دی لای زه خو جنون یم د یور محمد مرګره یم ها جنون ته خانه مول مسای خلو چې یور محمد دی یو دایم و بس کوربور و ژوند چرسا کوو دا ګوډي موډي خلو خرڅاو لول ژوند ډیر خدای خان حاجی صاحب ته د یور محمد څه مسای مې دی نه مړه یور محمد خو مو ته څه نه ویلي چې مو د ادم ژوندی دی خیر دی بس داسې ولات دی ورڅه ښکلی ژوند و مینه او محبت ورڅه کوو ښه والمونځ او داس پکې کوو چې لمونځ او داس په کوم کوربور کې نه یا برکات پکې نه وي ښه نه صحیح خبره خو وخت د الله په لیار کې وخت پکې لګاو صحیح لو کنه صحیح و زه به لا چی پې کېدم ښه نه ضرور خو نشته حاجي صاحب واس واکاوا تر خاله می وطن کا وایر بوند څخم ښه هلو خزا صحیح شو ډیر اغلم ښه ډیر اغلم حاجي صاحب حاجی صاحب بس الله دې قدرمان کا مو ډیر ضرور کور پیښ شو ضروری کور وزه دریم پوه شو وسریا سے بناو نڅي می وجریا بده وجری نه صحیح خبره بناو نشه ترلای کا وابه وڅخه و کال ټیم دی شي ډیر ایمرجنسي کور غاپ په ولګاو مرګری بیمارم په هسپتال کې غلا ځون ور راسه ان شاء الله بیا به ضرور به عزت الله رسم خان زاله خوشول چې ته روانې نازل ولم ها همو ډیر ایمرجنسي کور دا خو خطا کې پرته ګوره سل ورې مې ته چې جریلا مارو دا ګوره ما ول ما دم را بور ولا غلو کړای ماشه بخیر ستړي ماشه را ته ما غوا دادا سل ورې مې ته چې جریلا مارو دا ګوره یو خصوصي ول ما مې رغلا خفا کړو ته خو خبره وروا ته کینا دلته خبره ارتا کوم کینا دا مر خبره دا دم خلوګه غوګ ونسم ازا صحیح شو بخره ته بس ته دا بچیش ول دال ماسیش ول وجیرل مارو وزا دا وجیره چارو جوړه کړی لازم کې چار کړی وجیرل اوس په مشار میکی داسې زمانه شوه داسې قوم شو باید توبه مې دی توبه نه کوم وخته پوتې شو یالله السلام علیکم وعلیکم سلام بخیر روغلی و خیر و جوړی او تکړای او خیر روغلی ورکلا روشي کېنه دله کېنه څنګه یې و خیر جوړی شکر الحمدلله خیر روغلی خیر به غوړو الله خو دې مال شو خدای دا اینه وسته خبرو نه مخکې درته یایم ښا دله دغه ټلیفونونو ټول خشه یم دای خو ټول کورونه خراب کړي دغه ټلیفونم د پښ نن د چټیم دو اول به تر خجنه کاویر بوند وڅخونن به ټیکاله لارسای سوريږي ها صحیح باز الله خوشحال کا زه په منډه علاقه وا په قدم تتا پیروا بیا به غاپ لاګو ها السلام علیکم وعلیکم السلام جناب بخیر خی جوړی خب سور کې صحت ته خدای شکر الحمدلله خب سور کې دا خو به بور کړای نه وی بلې غاین دمر بور لګل او لاس ور مې ورته چې وجریلا مارو وځو ماشین دی وجریلا راوځي خصوصي ول مونږ شو یو دوز روټیل ته راشه کړهنګا کله بستا غړي کله بسنګ داس عجیب زمانہ ده مشرون به موزه خراب کی پکې کې به خراب کی وجدا کې به یو دوست چې روشي او به ابم بور کی دا ذکر دی کنه چې مشرون نه وای کنه د مشرون امو وته ژوند چاره ون کړی دا دغه مشرون روان کړی دی کوی شوی
د تو دا وخت چې مو ته خبرې وکړي چې کلي کې مې پیسې چوکړو چې یوه خبره یا ربونو روپو ده ځکه چې د مشرانو په سر باندې نن مو ورته انډیوالي ولا ژوند هم دی ولا کور هم دی پوه شوې که دغه موږ د مستقبل نه وای جوړ کړی که نه نو مو ورته خوشحاله هم نه وو مو ورته ته خو پته چې نن سبا څه شی کړو چې ووځو نه غریب ته برېک ونیسو نن لمونځ په ټیم کړی دی پوه شوې بل وګړی نیکه دی دا خبرې کړو چې لمونځونه کوو پوه شوې غریبانو طبقې کسو پوه شوې وګوره زه خو ټوله نه یم راغلی زه خو د نیکه له راغلی یم الله دا تو ډېر خوشحال کړي د ما خو ګوره دماغ ښکلا وکړل خو پرېږده دا خو خپل مشران دي پوه شوې چې بهر نه دي بهر به د نورو مشرانو هم قدر و عزت کوو وګټه دمانه اجیر ساتلې کېنه ته کېنه ول ما حق زیوتي سر نه ده ول ما حق زیوتي اول ته وچاله غزا خلوی د خیر کی بس دادا چې مو څه ویلي که نه زه د تا نه معافي غواړم او ما معاف کړه سالا خوشحال کی بچی هر وخت هم موف کېږي ښه خلوی خوشحال کا و دا خلوی ډېر خوشحال کی چې ته پوه کړې پوه شوې و د پلورون هر وخت بچی موف کوي مو موف کړي او خپلې بلی ذاتم کو و خپلی ذاتم چا ما خروپاو ډېر خلوی خوشحال کا ښه او دا پر ساوه لګاوه ښه